نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال دا انس رضي الله عنه روایت دی فرمائی كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه وزويد أبو طلحة رضي الله عنه يشتكي بمار فخرج أبو طلحة رضي الله عنه دكوره فقبض الصبي معشوم وفاتش فلما رجع أبو طلحة كل واپس أبو طلحة قال وی فرمایل ما فعل ابني سو کړ زمازوی څنګه ش قالت ام سلیم فرمایل وهي ام الصبي ام سلیم د دې معشوم مور وا د ابو طلحه خزوا هو اسكن ويغوس فقلار ده په سکون کې ده آرام والا ده ما کان د مخکنه فقربت الیه العشاء ادته د ماخام روټي ور وړاندې کړه فتاشا روټي وخړله ثم صاب منها بيد ترسیدل وکړل ابو طلحه د خپل کور والا سره یو زیواله وک فلما فرغ کله چې فارغ شو قالت دی خزي ورته ویلې وارو الصبية نوئی قالت دی ام سلیم دی خپل خاوند تویل چې وارو الصبية معشوم وفات شوی دی ولما اصبح کله چې سباک ابو طلحه اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبره نبی رسول الله تراغه خبره و تورک وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اعرستم اللیلتا ایتاسو ننشپا جما کړی و قال غولنا ماو قال وی فرمائل اللهم بارک لهما الا برکت واچه دی دوړو لپدې کی وولدت غلاما نو د دې پیدا شالک فقال لي ابو طلحه رضی الله عنه ما تول احمله دا بارکا حتی تاتی به النبی صلی الله علیه وسلم تر دې چې نبی رسول الله ته راوړه وبعث معه بتمرات نود هغه سره ولېګل سکجوري نبی صلی الله علیه وسلم ته معصوم راوړل سکجوري مسر راوړل وقال وی فرمایل امعه شیء تشتا قال ولنا ما تمرات کجوري دي فاخذ النبي صلی الله علیه وسلم فاخذها النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله کجوري واغستله فما ضغها پخلکی وجوه لنرم کړی ثم اخذها بوا غسل من فيه د خپل خلینا فجعلها في السبيل ماشوم پخلکی ورک ثم حنکه به ورل تحنیک وکو سماه عبد الله نمی ورتکی خود عبد الله متفق علیه وسماه عبد الله نمی ورتکی خود عبد الله متفق علیه وفي روایت للبخاری پر روایت د بخاری کی راضی قال ابن عیینہ فرمائے قال رجل من الانصار ویلیو سړي د انصارنا فرأيت 9 اولاد ما ولدل دده ابو طلحه نه بچی كلهم قد ددی بچی چې دا کوم نبی صلی الله علیه وسلم تحنیک کړو عبد الله نوم ورته کېو وإما ولد الذين بچي كلهم قد قرأوا القرآن شطول القرآن ویلو يعني من اولاد عبد الله المولود يعني دا اولاد دا عبد الله نه چې کم مولود پیدا شوی حدیث مناسبت د باب سره دا ده چې ګوره صبر کول کا دې زنانه ته وګوره خزدا او څومره صبرناک ده خاونه ته پوس کوي چې بچي څنګه دی دا ورته وای پارام دی به اور سنځ دې کتم کوي خوراک کم په کوي روس ته به خاون خبرای
هغه نبی رسول الله ته وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه. دا رنګ ماشوم پیدا شي هغه له تحنیک کول، یو عالم ته ورول هغه دمول او هغه له خوله کې کجوره وهل. وفي روایت لمسلم، پر روایت د مسلم کې راځي مات ابن لابي طلحه، مړ شو زوی د ابو طلحه من ام سلیم د ام سلیم نه. فقالت لاهلها، کور والا ته ویلې، فقالت لاهلها لا تحدثوا ابا طلحه، یا ابو طلحه ما خبره وای هغه ته سموای بابن پزوی باندې حتا كون انا احدثه، تر دې چې زور سره خبره وکم او زی خبر کم. فجاء غراغه فقربت الیه عشران، دی خزی ورته ورنږدې کړه د ام سلیم د ماقام روټۍ فاکل او شربا خراسکا کې وک. ثم تصنعت بیزان ورته خستک، ثم تصنعت له احسن ما كانت، خدغه چې دا به وتسنو قبل ذلك مخکې بیزان خستکو. فوقع بها، نو دا ابو طلحه په د باندې واقع شمانه دا جماع ور سره وکړه. ولما ان رأت، کله چې هغه ولیدل انه قد شبع، چې دا موړ شو، اصحاب من او د ته رسیدل وکړه. قالت دی ام سلیم ورته ویل یا ابا طلحه، ته ابو طلحه زستانه او تپوس کوم، ارایت خبر راکا لو ان قوما اعاروا عاریتهم، کچرته یو قوم د چا سره امانت کی دي، اعاروا عاریتهم اهل بیت، دیو کور والا سره، فطلبوا عاریتهم بیت خپل امانت واړي، الهم ایدیله جایز دی یمنعهم چې منې کی تعالی ما امانت درک، چې کله دنه د امانت غواړم ته زمانه منع کې کرا کې به نو منع کول خو بنئ کنه هغه به ضرور ورکولې ځکه امانت. قال ابو طلحه ورته فرمایل لا نا دا ولا جایز نه دي چې امانت ته منع کی. فقالت ندی ام سلیم ورته فرمایل فاحتسب ابنک، زوی دی ثواب وګڼه، صبر وکړه، ستا زوی د الله تر طرف موږ امانت والله واغست. قال فرمای راوی فغضب، ابو طلحه غصه شو، ثم قال به ورته فرمایل ترکتنی زتا پرې خودلم حتی اذا تلخ، حتی اذا تلت تختو، تر دې چې زه ما ځان کا کړک معنا کورواله مې وک. ثم اخبرتني بابن بيد مال خبر را کپزوی. فانطلق لال حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تر دې چې د الله پیغمبر تراغه. فاخبره بما كان غول خبر ورک پاغه باندې چو یا رسول الله د شکار شو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل بارك الله في ليلتكما، الله دې ستاسو په دې شپه کې برکت واچي. قال فرمای دا فحملت، د دې حمل شو. قال فرمای وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، نبی رسول الله په سفر کې وهي معه، او دا ام سلیم د دې سره وا. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتى المدینه، نبی علیہ السلام چې بکله راته مدینه ته من سفر، د سفرنا لا يترقها طرقا، د شپې باندې راته کله چې سفر ناراضي د شپې باندې راځي ورځې برازي ترازی نو خبر بم ورکې کو. فدنو من المدینه، مدینه ته نږدې شه. نو فضربها المخاض، نو د مسلم چې وا وهله دلرا درد ولادت من راغه په د باندې د بچی در. واحتسب علیها ابو طلحه، ابو طلحه دا ایثار کړه. فاحتبس علیها ابو طلحه. وانطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ. قال فرمای دا یقول ابو طلحه، ابو طلحه ورته فرمایل انک لتعلم یا ربی، ته پویږي ای زما ربا، انه یوجبنی، یقینا دا چې مال را خوخی، انا خرج مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې زوزم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، اذا خرج کله جوزی د مدینه نه، وادخل معه، داخل شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته، اذا دخل وقد احتبست، او زبن شم بما ترى پاغی چې تی ویني. تقول مسلم یا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد، انطلق
وی زنه مند کوم یا ابو طلحه ما اجدو الذي كنت اجدو هغه چې مخکې ما باندې کم درد انطلق ذا وانطلقنا من لاړو وضربها المخاض دی باندې به درد بچی راغې مخاض د بچی درته وي فاجاءها المخاض الى جذع النخله قرآن کې الله وایي کنه د مریم علیه السلام بارک کې را واستغله د درد د بچی ځکه د دې وخت کې یو خاص درد زنانه باندې نو وی وضربها المخاض حين قدم کله چې دواړه رال فولدت غلاما بچی پیدا شو فقالت لی امي ما تزما مور ویلې یا نسو یا نسا لا يرضع احد حتى تغدو به على رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ورنکیو کس تر دې چې دا وخت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوزي فلما اصبح کله چې سباک واحتملتهما بار کفن طلقت به الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ته مې وړه نبی رسول الله دعا وکړه او وای سم راوړی مونږ ول چاو کجوري تحنیک ولا وک کجوري خلک پستکړه وغله ورکړه و ذکر تمام الحديث ټول حدیثي به ذکر حدیث کې د باب سره مناسبت داده صبر کولخه خاص کر زنانو کې به ډېر تکړه تکړه وي چې هغه سړی ډېر خپکیږي او دغه به خزم خپکیږي خو بعضی خزې د شي تکړه چې خاون له تسلی ورکړي وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا د الله پیغمبر فرمایلی لیست شدید بالسرعه نه دی پهلوان هغه څوک چې هغه راسم لول کوي را پرزول کوي انما شدید الذي يقينا پهلوان هغه کس دی یملک نفسه عند الغضب چې د غصې په وخت خپل ځان کنټرول کوي متفق علیه بخاری مسلم کې راغلی والسرعه بضم الصاد وفتح الراء واصل عند العرب اصل دی پنځ د عربو من یسرع الناس كثيرا چې خلق ډیر راسم لري وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم زد نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستم ورجلان يستبان دو کسان یو بلته کنزل کوله واحدهما قد احمر وجهه د یو مخ پکې تک سور شو وانتفخت وداجه رګونه را پړسیدلی وای شو کنه بای سړی دسی کله غوسه ورشي تک سور شي او رګونه راو پړسي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل انی لا اعلم کلمه یقینا ما ته معلومه ده یو کلمه لو قالها کدایو لذهب عنه ما یجد لاړ بشید دینه غڅ چې دایمند کوي لو قال کداو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب منه ما يجد لاړ بشید دینه غچ دایمند کوي کوم غوسه وقالوا له ورتل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله پیغمبر ویلی تعوذ بالله من الشیطان الرجیم د الله پوری پناهونه سي د شیطان رټل شوی نه متفق اعوذ بالله وایتانا بدا غوسه ختميږي کا اعوذ بالله سره څه ختميږي غوسه نو بای سړی د شي چې غوسه ولا ورشي نو خطرناک غوسه یې کا سورم شو رګونه راو پړسي یو زمنګ غوسه زمنګ غوسه چې داغه په یو منټ کې غوسه شو کا درز عمر په به ته یو منټ کې به شي هم نه ښه ما کې دا صفت ده بس یو څه می چاته ویل کنه ډاری کې دیته وایم ښه کوئی شي بریک به نه نیسم خو لس منټه پس به لکه مطلب دا خبره نه چړل کې به ما ساتلی چې لکه د شکار اما غسات کې به می غصې نظام بش کوي ښه به روسته ګرځي مزه کوي واغسات کې نه دی بس چې څوک مخې لرا په سپېړه باندې مسړې وامه روسته نه دی بیاړه کې خبره نه ساتم او نه مې به دي ته سوج چې اوس ما د ته غوسه کړل دا موږ ډېر مرګري چې خلک ورته شاګردان وای هغه ته کله ډېر سخت خبره وکم
زه خی زمونږ هغه خوی عادت سره هغې عادت شوي که نو اوس پروا یې نه کوي او یو داسې غوسه خطرناکه ښه مخصور رګونه راوپړسېږي نو بس دې نه بیا ځان ساتې ګوره وعن معاذ بن انس رضی الله عنه روایت دی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی دي من کظم غیظا چا چې وخړله غوسه غیظ سخت غوسې ته وایي وهو قادر وغه طاقت لره علی ان ينفذه په دې چې دا غوسه نافذه کړي دعاه الله سبحانه وتعالى رو بغواړي الله رب العالمین دا علی رؤوس الخلائق په سر د مخلوق یوم القیامه حتی یخیرو تر دې چې دله به اختیار ورکړي من الحور العین ما شاء دا هغه حورونه چې د غټو سترګو والا دي هغه چې غواړي رواه ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن الله قرآن کې وایي کنه جنتیانو له جنت کې حوري وحور عین الله وایي حوري به څنګه حوري به غټو سترګو والا یو خدا سي زمونږ د دنیا ښځې موږ دنیا کې یو ښځه به داسې یا به یې غوږونه غټي غوږونه برابرې پوزې غټي هغه نه د خولې دا غاښونه نه دی دا به غټ غټي یا برابرې سر به یې غټي هغه نه لنډۍ به هغه نه وچکلکه به هغه نه رنګ به توري ټول دغه یې که نه بس یو څه پکې دنیا ده نو د الله پیدایش دی هلته به حوري د غټو سترګو والا یو شیخ دی عرب یو جنې ورته ټلیفون کړی السلام علیکم ورحمت الله او ته وعلیکم السلام ورحمت الله او شیخ زما دا ارمان دی چې جنت کې زما خاوند سره حور العین نه بس زه ورسره یم هغه ورته وخاندي شیخ نه دی هغه دی د الله بندګۍ هلته به دغه چې دنیا کې ښځو کې کم حسد او دغه یې که نه کم د بنتوب غیرت پکې هلته دا خبرې نه وي الله عز وجل قرآن کریم کې دا ویلي دي چې جنت کې به جنگ جګړې دا اشیا به نه وي حسد کینې دا به جنت کې نه وي سورة الواقعه کې الله عز وجل دا فرمایي سورة واقعه کې الله فرمایي وای وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لغوا او د ګناه خبره دا به الته نه ګوره دا به ختمي او دارن قرآن کریم کې نور زینو کې الله عزوجل د دې بیانم کړی دی چې د دې ترمن زبا حسد کینه دا به رب العالمین بالکل ختمه کی یو سړی ته به عام مومن ته دوه حوري دي یو به خزي او چې شهیدی نو هغه د پاره دوه یا حوري دي ښه او یو به خزي کچرته دنیا کې کړي وو او سره پاتې ولته او حدیث کې راځي په جنت کې به خیمه شپېته میلخه دا به یو ملغلره نه جوړي په دې کې به د مؤمن حوري وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نګره کتا چرته غصه خوړه کنه نو الله به تعالی حوري درکې ښا دا باندې بلډ پریشر می پورتش بلډ پریشر می کتش فشار می وخت فشار می کتش ستاره دا خیرم فشار رکش بی بریکا گاڑیا چې لګ دی فشار خراب شي به چې د خله نه چی شي وزي هغه وزي د شي کس چې کنه دا ډېر خبيث انساني خلک ولکه اجي سي فشار وخت اجي سي چې به خله لر کمه لټای رااله وی غره ولا بس وایي کنه دا د مثال شي لکه گاډي بریک چې خراب شي به نه لګي هم د سرهواني دا به بریکه گاډي ښه حاجی صاحب ستاره دا کټا سر رکشي چې ته
لغونته کې غصه شي ویاله کبلټ پریشر خراب شه به لګي چې س ورغره هغه غره دا کار مکوا. وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسري النبي عليه السلام تو ویل او سینما توصیت وکا. قال نبی علیہ السلام الله تغضب مغشکی فردد مرارا خبر بار بار تکرار کړه. قال لا تغضب رواه البخاري روایت چرته راغله صحیح البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت قال فرمایدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله ما زال البلاء بالمؤمن همیشه مصیبت په مؤمن باندې والمؤمنه په مؤمنه خذ في نفسه داغه په نفس کې مؤمن باندې الله امتحانات راولي او ولدي په بچي کې او مالې په مال کې تل الله تعالی تر دې مخامخ بشید الله سره او ما عليه خطي او په د به یو ګنا نبی رواه الترمذي راوړ وقال غوله حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما روایت ده قال فرمایدا قدم راغ عيينة بن حسن فنزل من المشى على ابن اخيه فخبل رار کرا الحر ابن قيس وكان من النفر الذين داغ كساروا يدنيهم عمر رضي الله عنه ان ذکر دلر عمر رضي الله عنه خپل ځان. وكان القراء قاريان قراء جمع د قاری ده قاری د قران. وكان القراء قاريان اصحاب مجلس عمر رضی الله عنه ملګری د مجلس د عمر رضی الله او مشاورته او داغي مشوره کوونکی کوهولن دا ټول پاخو عمر والو که حل دي ته ویل کېږي چې داغه عمر د دیشتو نواوړي تر 40 ته پورې او چا دا ویلي چې 3 دیشتو نه تر 50 ته پورې دی ته که حل ویل کېږي. قرآن کې مو وکهلا و من الصالحین. نو یو ملګری د مجلس د عمر رضی الله عنه مشوره کوونکی کوهولن پاخو عمر والا کانو او شبان یا ځوانان. وقال عيينة لابن اخي وين اخبل رارته ویل ابن اخي اوراره لك وجن د الامير استا خو یو مخ د مرتبه د امیر سره فاستاد لي علي مال اجازه وغړه پد فاستاذ نه اجازه وکړه فادر له عمر اجازه وغوښتله. عمر دې وته اجازه ورکړه بلما دخل کله چې داخل شو قال وی فرمایل هي يا ابن الخطاب وشو کنا عيينة ابن حسن د خپل رارو حر ابن قیس کرا ملما شو هغه د عمر یو نږدې مرګرو نو دی عيينة خپل ورته ول چې استاد عمر دې سره مرتبه د نو مال لګي اجازه وغواړه زورزه چې کله داخل شنو ته فرمایله هي بكسر الحاء وسكون التحتيه كلمه التهديد دي تويشه التهديد كلمه هي وي اغا يا ابن الخطاب والله قسم بالله ما توتين الجزل تا من ترانه ک ډیر مال جزل ډیر مال ته لګي وای کنه وای جزاك الله خيرا كثيرا ونشكرك شكرا جزيلا ولا تحكم فينا بالعدل تا په سلام نکړه په من کې په انصاف. فغضب عمر نه وسه شاته هم تر دې چې قصې وکړ یو قعبه چې په د باندې ورغړځيږي وی وਹੀ. وقال له الحروه لامير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم الله خپل پیغمبر ته ویل خذ العفو وامر بالعرف وني سما فعل حکم کوا پنه کوي باندې وارد ان الجاهلين جاهلانو مخواړه شو عرب. وان هذا من الجاهلين دا خو جاهلانو نه دي والله قسم بالله ما جاوزها عمر دې تجاوز ونه کړه د آیات نه طلاق کله چې ودایت ورستل شو. وکانا وقافا عند کتاب الله تعالی عمر رضی الله عنه ودریدون کې د الله د کتاب سره چې کله به قرآن یو آیات ته یو بس به تجاوز نه کوي. رواه البخاری. وګوره آیات مناسبت د باب الصبر صدر چې عمر رضی الله عنه کې سو صبر. وعن ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله پیغمبر فرمایلی ان ستكون بعدي اثاره یقینا وی به زمانه رستا غرواله و امور سکارونه تنکرون تاسو به دې غنه قال غول یا رسول الله
وما تامرنا تمنګ ته څه حکم کې قال ول تودون الحق الذي عليكم تاسو ادا کوي هغه حق چې پتا سو دي وتسالون الله الذي سوال وکي د الله نه اغزاد وتسالون الله او غواړي د الله نه الذي هغه لكم چې تاسو پاغي باندې تاسو خپل حق ادا کوئ که تاسو حق چا خوړه د الله نه غواړي کنه متفق علی والاثرة ستویل کی الانفراد بالشيء ځان لکېدل په شی سره عمل له فی حق دا سره چې آی کې د څه حق وان ابي يحيى وسيد ابن حجر رضی الله عنه روایت ده ان رجل من الانصار يسرد انصارنا قال يا رسول الله اذا الله پیغمبر لا تستعملني ایتما مشر نه مقرر کې کما استعملت فلانا لکه پلان کې چې مقرر کړو وقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انکم ستلقون بعدی اثرتا تاسو به مخامخ کېږئ زمانه رسته ده هغه خلکو سره چې هغه به یو بل باندې ځان غوره کوي فاصبروا صبر وکئ حتا تلقونی علی الحوض تر دې چې تاسو ما سره مخامخ شئ په حوض کوثر متفق علیه وأسيد بضم الحمزة وحذير جدي بهاي محملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين النبي عليه السلام في بعض أيامه التي وبعض يغرزو كلقي في العدو ومخامخ شفاي كده دشمن سرا سيول انتظار وكي حتى انتظار وكي نبي عليه السلام پس ورځو کې د دشمن سره مخامخ شنو انتظار وو حتی اذا مالت الشمس تر دې چې نور مایل شو قام فيهم پدې کې ودرېده وقال غول ايها الناس خلقوا لا تتمنوا لقاء العدو تاسو تمنا مکوئ د ملاقات د دشمن وصلی الله العافیه د الله نه معافي غواړئ واذا لقيتموهم فاصبروا کله چې اوسه مخامخ شئ صبر کوئ وعلموا پوښئ ان الجنه تحت ظلال السيوف جنت لاندې ده سورو د تورونه ده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایل اللهم منزل الكتاب الا تد کتاب نازلون کې د کتاب د قران ومجري السحاب الله تروانون کې د ورېز وهادم الاحزاب الله تشکس ورګډل د دشمنانو ته اهزمهم الا شکس ولوک وانصرنا عليهم من سره مدد وکي بدی باندې متفقون عليه وبالله التوفيق بدی باندې باب الصبر اخر ته ورسېده وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم